ډېر داسې زلمي دي چې یورپ ته تلل غواړي د خپل دغه ارمان پوره کولو دپاره په وطن کې هره حربه او طریقه استعمالوي چې ځان کنیډې، لندن او امریکې ته ورسوي. بیا د دې دپاره دوی ډېرې ګرانې او سختې لارې هم اختیاروي، خو خواري کوي چې دغه یادو ملکونو ته ځان ورسوي او د دوی په خیال ډېرې زیاتې پیسې وګټي. او اکثر بیا دغه خلک په غیر قانوني طور د خپلو ملکونو نه یورپ ته ځي. که هر څو مور او پلار منع کوي هم، خو بیا هم دوی د هیچا خبرو ته غوږ نه ږدي او هغلته ځان رسول غواړي. دوی هغه سختې نه وي لیدلې چې کومې د دې سخت سفر حصه وي. د لوړو، ژورو، دشتو، غرونو، سمندرونو او ځنګلونو نه نوي خبر چې دا ټول مشکلات د دې سخت سفر حصه وي. حالانکه په دوی کې زیاتره خلک چې په دغو سختو لارو ځي په خپل مقصد کې نه کامیابیږي، خپل مرام ته نشي رسېدلی. خو دومره ده چې د راز راز کړاوونو سره سره د مرګ تر پولې ورسیږي. دنیا ځوانان او خلک د دې سختې لارې د وجې د مرګ ښکار شي او ډېر خو دغسې په ځنګلونو کې ورک شي چې لاش او جسد یې هم څوک ونه مومي او ډېر د ځنګلي او وحشي ځناورو ښکار او خوراک شي. او بل یې که بیا لاش ومومي او په خارجي ملکونو کې وي، نو د هغې راوړل هم څه ساده او اسان کار نه دی. او نه خو د دې خلکو غریبې کورنۍ د دې وس او اقتصادي توان لري چې د دوی جسدونه دی واپس خپلو وطنونو ته راوړي. نو په دې وسیله د دغسې کورنیو مشرانو پام دې ته راړو چې خپل بچیان په غیر قانوني توګه د یورپ د تلو نه وساتئ او د دوی قیمتي ژوند وژغورئ او د خپلو بچو د دغسې غیر قانوني سفرونو مخنیوی وکړئ. ګنې بیا به پسې په سرو سترګو ژاړئ او هیڅ به بغیر له پیمانتیا په لاس نه درځي. نو نور هوښیار شئ او د دې کیسو نه کلار شئ. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او د ملګرو سره یې شیر کړئ او زما یوټیوب چینل هم خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.